ګوره کله چې انسان له تشې متیازې ورشي که نه یورین نو دا مثانه چې دی د انسان دا ډکه شي دا پشه د تشو متیازو نه ډکه شي نو په 10 منټه کې دا مثانه د انسان دماغو ته یو میسج ورکړي چې هلکه ځان ځي ته رسوه تشې متیازې درغلي دا ځي ته ورسوه نو انسان د تشو متیازو ضرورت محسوس کړي انسان د مثانې نه د دماغو ته یو میسج راشي داسې ورته ووایي چې تا ته اوس د تشو متیازې ضرورت دی ځان ځي ته ورسوه او دا وکړه نو تاسو د خپل صحت هم ډېر زیات شکر ادا کوئ چې دا میسج د دماغو ته راځي او ورته وایي چې ضرورت دی تشې متیازې درغلي دي مثانه ډکه شوې ده لهذا ځان ځي ته رسوه تشې متیازې کوه دا مثانه تشه کړه که چېرته ستاسو د مثانې دا میسج د دماغو ته نه را رسولی نو بیا به انسان ته پته نه لګېدلی او د به اوس دې انسان ته میسج رالی ضرورت ورته محسوس شو چې ما ته د تشو متیازو د مثانې د خالي کولو ضرورت شته خو دا انسان یا ناراسته دی یا مصروفه دی یا په څه کې بیزي دی یا یې ځان ګزارلی خو لکه مثانه نه تشئ یوه ګنټه چې وشي نو دا د انسان مثانه چې ده دا ډکه شي چې مثانه ډکه شوې ده او بیا یو انسان مثانه نه خالي کوي دې دا تشې متیازې بندې ساتلي دي کوي نه نو یا خو دا ده چې دا واپس بیرته راشي دې ګردو ته او که واپس رانشي نو بیا دا په دې مثانه کې یو کمزوری ځای وګوري چې کوم کمزوری ځای په دې مثانه کې موجود نو هغه ځای وشلی او په هغه ځای باندې بار ته وځي د کوم نه چې بیا یوټیای کېږي یورینري ټریک انفیکشن د هغه نه نور خطرناک قسم انفیکشن او مسلې جوړېدلی شي نو کله هم چې انسان له تشې متیازې ورځي په کار دا چې دا په وخت باندې ځان ځي ته رسوي 15 ګنټې وشولې او دې بیا هم خپله مثانه خالي نه کړه نو دلته د یوټیای د یورینري ټریک انفیکشن دا چانسز نور هم ډېر زیات شي یوټیای به ورته کېږي دی چې بیا د هغه نه وروسته مثانه خالي کوي تشې متیازې کوي نو دته به پکې مشکلات دي په اسانۍ سره به نه پاس کړي نو څومره چې یو انسان تشې متیازې هولډ کوي او مثانه په ټیم باندې نه خالي کوي نو دې انسان ته په د بیماریانو چانسز ډېر زیات سوی کېږي اوس یو کس دی چې هغه ته تشې متیازې ورغلي مثانې پول ډکه شوې ده او دې مثانه خالي نه کړله نو دې انسان ته د کډني ډیمیج کېدلو ډېره غټه خطر ده غټ چانس دی چې د ګردې پیل شي ګردې یې کار پرېږدي او که ګردو کار پرېښودلو چې ګردې پیل شولې بیا هسپتال ته رسي چې کله انسان ته تشې متیازې ورشي مثانه ډکه شي نو ډېر خلک داسې دي چې هغې مثانه نه خالي کوي ناراستي کوي وایي صبر وکړه وروسته به وکړم د دې نه تاسو ته خطرناکې مسلې جوړېدلی شي خطرناکې بیماریانې د دې نه تاسو ته جوړېدلی شي او دا ته الله تعالی یو شکر ادا کوي چې دا تاسو ته د دماغو ته میسج درکوي او تاسو ته دا در یادوي چې هلکه تا ته اوس ضرورت دی او لاړ شه مثانه ته شکل کړه دا میسج نه کېدلی دماغو ته انسان ته ضرورت نه محسوسېدلی نو د انسان ته به ډېرې زیاتې مسلې جوړې شوې